د پنجشیر ولایت مسؤلین وایي یاد ولایت ته د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو ورتګ زیات شوی دی چې په تیر یو کال کې 14,000 کورنیو او بهرنیو سیلانیانو د یاد ولایت له بېلابېلو سیمو څخه لیدنې کړې دي. امسال ما در ولایت پنجشیر سیاحین داخلی خود بیخی از تقریبا در 36,000 37,000 نفر ما سیاحین داخلی داشتیم. آمارش دقیق پیش ریاست اطلاعات و فرهنگ موجود است و از کشورهای خارج هم ما سیاحین داشتیم که به کشور چین بود، از ترکیه بود، مثلا از هلند، از کشور ایران، حتی امریکایی از کشور امریکا هم آمده بودن سیاحین. همه نقاط کشوری که به ولایت پنجشیر جای سیاحتی بود و از اونجا دیدن کردن و با امنیت مثلا از پنجشیر پر رخصت شدن. یو شمېر سیلانیان وایي په لومړي ځل د پنجشیر ولایت ته راغلي دي او د یاد ولایت د امنیتي حالت څخه خوښي څرګندوي. چې په پنجشیر کې اکثریت خلک داسې فکر کوي چې دلته ناامن ده، امنیت نشته. موږ تر هغه آخري نقطه د پنجشیر ورغلو، الحمدلله په هر ځای کې امنیت ده او ماته ډېره جالبه تمامه شو چې د پنجشیر خلک واقعا د امارت اسلامي نه ډېر راضي وو او تعریف کول د دوی سلوک نه، د دوی برخورد نه او د دوی اخلاق نه. دا موږ ته ډېر جالبه تمام شو ځکه چې مخالفین همیش دوی داسې تبصرې کوي چې په پنجشیر کې خلک باندې ظلمونه کیږي او نور زیاتی کیږي. خو موږ د ځایي خلکو سره چې خبره وکړه او پوښتنه وکړه دوی ډېر خوشحاله وو او موږ ته هم ډېر جالب تمام شو. دوی وایي د پنجشیر ولایت د بېلابېلو ښکلو طبیعي سیمو څخه یې لیدنه وکړه او د پنجشیر له طبیعت څخه خوند واخیست. د ګردشګري یا د ګرځندوی صنعت اوس په نړۍ کې ډېره یو پیاوړې صنعت ده او الحمدلله چې افغانستان داسې ښایسته طبیعي مناظر لري. خصوصا پنجشیر تاسو ګورئ چې د سیند ګورئ، د غره ګورئ او نور مناظر ګورئ. د خپله یو جاذبه ده چې ګردشګري کې صنعت کې ډېره رول کولی شي چې ولوبوي. که چېرته هم دا رقم امنیت وي نو الحمدلله د ګردشګري یا د ګرځندوی صنعت موږ کولی شو چې سالانه په میلیونونه ډالر ګټه وکړو، هم خلکو ته هم حکومت عواید جګ سي. د پنجشیر اوسیدونکي زیاتوي یاد ولایت اوس امن دی او د بېلابېلو ولایتونو خلک د سیاحت په موخه راځي. دوی وایي د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو په راتګ سره د دوی کاروبار هم ښه شوی دی. قراره که معلوم است به همگان فصل گرما فرا رسیده و اکثر ولایت‌هایی که اونجا گرمی است و مردمش تقاضا دارن که به سایه برن که اونجا حداقلش یک هوای مناسب باشه به خاطر تفریح و وقت گذراندن، که یکی از اون مکان‌ها خوشبختانه پنجشیر است که این سال ما شاهد بیش از حد از سیاحین بودیم که از ولایت‌های مختلف اینجا تشریف آورده بودن که شخصا خودم در منطقه خودم که قریه آستانه است شاهد بیشترین سیاحین بودیم که اونجا آمدن یک شب، دو شب، حتی یک هفته را اونجا سپری کردن. پنجشیر د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د جګو سردارو ترڅنګ ګڼ شمېر تفریحي سیمې لري چې ګڼ شمېر کورني او بهرني سیلانیان ځان ته جلب کړي دي.